د پنجشیر له خلکو سیاستوالو لکه امرالله صالح، احمد مسعود او نورو څخه د اسلامي امارت د والي مهمه غوښتنه. د اسلامي امارت د پنجشیر والي له پنجشیریانو څخه څه غواړي؟ درنو لیدونکو ستړي مشئ. د پنجشیر لپاره د اسلامي امارت والي محمد آغا حکیم د دغه ولایت په مرکز بازارک کې د یوې غونډې پر مهال له وګړو وغوښتل چې د دوی له واکمنۍ څخه ملاتړ وکړي. هغه په بهر کې له سیاستوالو څخه وغوښتل چې بیرته د هیواد ته راستانه شي. د اسلامي امارت والي داسې مهال وګړي د خپلې واکمنۍ ملاتړ ته وربللي چې په دې وروستیو کې د اسلامي امارت ترمنځ اختلافونو زور اخیستی او تازه د اسلامي امارت د کډوالو چارو وزیر په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو چې تر ډیره یې لامل د اسلامي امارت خپلمنځي مخالفتونه په ګوته کیږي. د پنجشیر والي په دې غونډه کې د اسلامي امارت واکمني د قرآن او سنتو پر بنسټ بې سارې بیلګه وبلله او له وګړو یې غوښتنه وکړه چې له اسلامي امارت څخه پراخ ملاتړ وکړي. د اسلامي امارت تر واک لاندې باختر رسنۍ د خالي یاشنبې پر ورځ د لیندۍ پر 40مه په یو خبر کې ویلي چې د اسلامي امارت د پنجشیر والي د بازارک ولسوالۍ په یو غونډه کې ګډون وکړ او په خپلو خبرو کې یې له وګړو څخه د اسلامي امارت د واکمنۍ د ملاتړ غوښتنه وکړه. د دغه خبر له مخې محمد آغا حکیم له وګړو وغوښتل چې د تښتېدلو په خبره مه تېروځئ او د اسلامي واکمنۍ ملاتړ وکړئ. که څه هم د اسلامي امارت د پنجشیر والي په بهر کې له میشتو افغانانو افغانستان ته د ورتګ غوښتنه کړې، خو په همدې مهال هغوی ته د تښتېدلو ویی کارولی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مننه.